په تورخم کې له سهار راهیسې یو وار بیا د سپکو او درنو وسلو ډزې غږونه اورېدل شوي دي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. له تورخم څخه راپورونه وایي چې د پرله پسې دوه شپو جګړو وروسته بېګا شپه په تورخم کې جګړه نه وه، خو له نن سهار راهیسې د توپونو او سپکو وسلو غږونه اورېدل شوي دي. راپورونه زیاتوي چې تمه کېده چې نن یو ځل بیا خبرې اترې پیل شي، خو د ننني تاوتریخوالي له کبله دا تمه په نشته حساب ده. له نن څخه 11 ورځې وړاندې د ډیورن فرضي کرښې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه چې د یادې دروازې د خلاصون لپاره 2 ځلې د اسلامي امارت او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې اترې هم ترسره شوې، خو دواړه ځلې بې پایلې پای ته ورسېدې. د یادې دروازې بندېدو د دواړو لوریو ترمنځ په تورخم کې وسله والې نښتې رامنځته کړې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د دغې لارې د بندېدو د پلې تلونکو ناروغانو، ښځو او ماشومانو په ګډون په فرضي کرښه پرتو ولسونو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. په تورخم کې یو افغان وګړی وایي چې 6 ورځې وړاندې د پېښور په یو روغتون کې کاکا وفات شو. جنازه یې افغانستان ته د وړلو لپاره تورخم ته یوړه، خو امنیتي ځواکونو د تېرېدو اجازه ورنه کړه. نوموړی وایي هڅه یې وکړه چې جنازه د پړه چنار له لارې انتقال کړي، خو له هغه ځایه یې هم هڅې بې پایلې وې او دی اړه شو چې په 5مه ورځ د کوټې له لارې مړی افغانستان ته انتقال کړي. بلخوا بیا د تورخم د لارې د تړل کېدو سره د دروازې دواړو خواو ته په سوداګریزو توکو بار لرۍ بند پاتې دي چې دغې چارې سوداګرو ته ګڼ زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی ګل مراد عرب رسنیو ته ویلي تر اوسه پورې سوداګرو ته له 15 میلیونو ډالرو ډېر زیان اوښتی دی. سوداګري باید له سیاسته جلا شي.